وعلیکم سلام. یو ورور د میدان وردګ ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ده ورور پوښتنه داسې ده چې بعضې داسې فلمونه جوړیږي چې په دې فلمونو کې د صحابه یا د انبیا علیهم السلام هغه کردار عملي کیږي. دغه فلمونو کې کار کول یا دغه جوړول د اسلام له لحاظه څرنګه دي؟ محترمه، دغه مسئله باندې د سعودي علماو په بحوث فی قضایا الفقهیه المعاصره په دغه مسئله باندې یو ډیر ښه بحث کړی د څلورو مذاهبو تر عنوان لاندې بحث کړی ده او هلته یې دغه جوړول حرام او ناروا بللي دي. ډیر ښه دلایل یې ورته وړاندې کړي دي په دغه کتاب کې. د کتاب نوم د ابحاث هیئة کبار العلماء بالمملکة العربیه السعودیه، خو تحقیق علماو ډیر ښه تحقیق کړی ده او دغه تحقیق د څلورو مذاهبو د علماو د کتابونو نه نقل پکې سوی دی. یو هغه یې دا ده د نارواتوب دلیل یې دا ده چې دا د انبیاو د صحابو په حق کې اهانت ده، او یو بل دلیل یې دا ده چې دا غیبت یو دې ته وایي چې ته د چا غوندې تګ کوي، د چا غوندې تګ کوي، د چا غوندې خبرې کوي، دا هم غیبت ده. نو په فلم کې چې ته یو د چا کردار عملي کوي بیا د صحابو، نو دا یې ناروا بللی. تقریبا 8 که 9 دلایل د نارواتوب ذکر کړي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره. وعلیکم سلام. طالب زندانی فراحي په نامه یو ورور پوښتنه کوي. خوا کې خپل زوم ته د بچي په نوم وایي زویه، یا هغه د مور په نوم ورته وایي، پروا نه کوي، دې باندې شرعا مشکل نسته د محترمه. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې جنتي که. علیکم سلام. سورګل منصوري په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې اسم العظم د الله کوم نوم ده؟ چاته معلومات نسته د محترمه چې کوم نوم ده. په دې کې د علماو ډیر اختلاف ده وروره. کنز العظم فی تعیین اسم العظم، علامه موسی خان بازی رحمه الله تقریبا وایي چې تر 50 دلایل په دې موجود دي چې الله د الله اسم اعظم نوم ده. او بیا هم محترمه د علماو په دې کې ډیر اختلاف ده. نو که د تحقیق شایق یې نو بیا هم دغه کتاب وګوره، کنز العظم فی تعیین اسم العظم.